عبدالله وروره امیر خان متقی، عباس تانکزی، د عالی تحصیلاتو وزیر، د امارات اکثریت خلک زی هغه له حکمتیار صاحب سره کینی، مجلسو سره کوي، اخترونو کې زی دغسې د څو ورځې مخکې تللي وو. نو بس دا خلک په دوی هم ټاپې لګوي. خو زه خو یو افغان یم، زه خپل ازادي لرم، زه حق لرم چې هر سړي ته ورسم. د حکمتیار صاحب ته من حیث د ملت د سپین ږیري، د مجاهد، یو جهادي رهبر احترام ورته لرم. باور په خدای وکړئ چې تر ننه پورې له نوم نه کمونستان سوځي. بیا د جهاد تیر تاریخ ما ته معلوم ده، قسم ده، د نورو تنظیمونو والا د لنډغر نه دي. د حزب اسلامي مجاهدین به له شانه ویستل به پروتوکولونه ورسره کوه. د کابل په ورانای کې ټولو تنظیمونو د کابل په منځ کې جګړه کوله، هغه ټوله پړه راغی په حکمتیار باندې ولې واچول سو؟ دا نور مبارا ولې اعلان سو؟ نن چې کابل د ورانی نوم اخیستل کیږي، په راس کې د حکمتیار نوم ولې اخیستل کیږي؟ اوله ګناه د حکمتیار د ګوند خلکو د مطبوعاتو کې کار نه وکړی. د خلکو مطبوعاتو کې، تلویزیونونو کې د خپل ټوله پړه راواخیستله، د په حزب باندې واچوله. اول زه د حزب د مطبوعاتي څانګې کمزوري بولم، دا اول د دوی ملامتي ده. بیا د هغه خلکو هوښیاري و چې هغه خبیثانو خپل ټول جرایم راواخیسته، په دوی باندې ورخطا کړ. دا 20 کاله په تلویزیونو کې کېناستل، کابل حکمتیار ویران کړ، وروره دشت برشیره کې ویران کړ، پغمانه کې ویران کړ، ارګه کې ویران کړ، پل سختاره کې ویران کړ، پل محمود خانه کې ویران کړ، بالایساره کې ویران کړ. دلته خو 18 تنظیمونه یو بل ویستل سره حکمتیار خو له کابل نه دی باندې و. خیر، هغه خبرې زړې شوي دي جنرال صاحب، هغه خبرې زړې شوي دي. اوس دا کوم نظام چې اوس راغلی دی، دغې د چې دی بلا قید شرط چې دی حمایت اعلان شوی دی ورسره په هماغه کابل کې ناست دی. که دا خلک ورسره مشکل لري او چېرته نه راني، خو لاړ دي شا تقاضا شته د عریضه وکړئ که نه، ورشه عریضه وکړئ که نه، عریضه وکړه، لاړ شه محکمې ته لاړ شه، چې هر رقم عریضه لري، په ما یې لري، په هغه یې لري، په بل یې لري، شا دروغ مه وایه، بهتان مه تړه. برعلا د امارت د حاکمیت طرفداري وکړله، خلکو ته توصیه وکړه چې دې نظام بدیل نه لرو، دې نظام هغه نه لرو، مثال نه لرو، حمایت د خلکو نه غوښتنو. بیا په همدغه د انقلاب په وخت کې، د جهاد په وخت کې، دا طلوع تلویزیون باندې زده یوه خبره وکړه چې د امارت هغه خلک چې د امریکانو په ځالو ورزي استشهادي عملیات کوي، دا انتحاریان نه دي، یو نر به راجګ شوی، دا خبره به یې کړې وه. څومره په دې باندې وټکول سو که اینه د پوست چی آمد و د پوست پلانه آمد و د پوست بستانه آمد. بیزوګی دلته ناست ده، بیا ما ته په واټساپ کې میسیجونه کوي، خدای دې دی غرق او تباه کړي. اصلي و نسلي بیزو ده. ما ته خو نه ښکاري، ما ته نه ښکاري، خو په هر صورت باندې هغه سوځي. په فیک اکاونټ ها، فیک اکاونټ باندې لګې دي. زه ورته دومره وایم چې ګوره دا درته هېڅ په درد نه خوري. هغه د کوم خلکو په لاس کې چې تل لوېدلی او استعمالوي داسې به دې استعمال کړي لکه ټیشو پیپر د یا تشناب کاغذ، ځان به در باندې پاک کړي، نور به دې سته ټویلټ کې خطا کړي او فلش به دې کړي. په خدای کې درته ګټه رسوي. هغې اوس تا نه مخکې هم ډېر دغسې استعمال کړي دي او اوس ورته ته په لاس ورغلی. مه کوه دا کار. جنرال سره دې یو څو ورځې تېرې کړي دي، یو ښه دوستي هم سره تېره شوې ده او په دې باندې ته خپله هم اعتراف کوې او هغه دی وایي چې جنرال صاحب ته چې دی شهرت خدای ورکړی، ستا د سټیډیو نه یې ورکړی، ستا دغه نه یې ورکړی، تا ورسره مرسته کړې ده، مګر دې احسان ته په جنرال صاحب باندې نه شي کولی، ځکه تا د الله د رضا په خاطر کړي دي، تا د دغې هېواد کې د اسلامي نظام په خاطر کړي دي. په جنرال باندې ته چشته احسان کوې؟ د جنرال غوندې خوله که تاسې سره وی، خو تا به پخپله دا کار کړی وی، خو تا کې دا استعداد او دا وړتیا نه وه که نه. دا استعداد او وړتیا خو الله تعالی دې ته ورکړې ده. قسم په ذات د خدای کې د جنرال صاحب سره امارت اسلامي افغانستان کومک کړی اوسېږي یا بل کوم افغان کومک کړی اوسېږي، خپل محنت دی، خپل شفقت دی او د الله تعالی رحم وکړي چې د اسلام په صف کې ولاړو، د اسلام لپاره خپل اواز پورته کړی دی. دا نه چې دا اوس مخامخ تاسې په دې باندې دا ټول ملت شاهد دی. ما نن سهار مې دا خبره وکړله په یو بل سپیس کې، په ټول افغانستان کې به دومره هېچ چاته کنځلې نه وي شوي لکه څومره کنځلې چې دې جنرال ته شوي دي. خو الله تعالی خو هر څه ګوري که نه.
چې د الله تعالی په لار کې وسړی دومره قرباني ورکوي چې نه مور پاتې کېږي، نه ښځه پاتې کېږي، نه خور پاتې کېږي، نه قوم پاتې کېږي، نه قبیله پاتې کېږي، نو څه فکر کوي چې الله تعالی دا نه ګوري؟